مسلمان د پاره تر ټولو اولنی د قیامت چې کم منظر دی هغه قبر دی. که په قبر کې انسان کامیاب سو ټول د جنت تر دروازې به کامیاب وي. نعوذ بالله، استغفر الله، انا لله و انا الیه راجعون. چې یو سړی د قبر په خبرو کې پیل سلو، په قبر کې ناکام سلو، نو ولاړی بیا د قیامت ورځ به د ده دپاره 50,000 کاله وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ به علیحده ژړل پر قبر باندې. ولې ژاړې؟ ویلې ول د الله رسول فرمایي دا اولنی منزل دی د انسان د آخرت، اولنی منزل دی. که په دې کې انسان پاس سلو هغه کامیابه، که په دې کې انسان فیل سو هغه ناکامه. اوس د هغه خبره د عاجزانو خبره د هغه ده چې کله ما او تا په قبر کې کښېښول سو. هر مسلمان په قبر کې 3 پوښتنې جن کېږي. من ربک؟ ستا رب څوک دی؟ ته به دا ورته وایې چې زما رب الله جل جلاله دی. وما دینک؟ ستا دین؟ ته ورته وایې چې زما دین اسلام دی. ومن نبیک؟ ستا نبی؟ زما نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی. دا 3 خبرې دي په قبر کې. په دا 3 خبرو کې انسان پاس سلو ځب بیا تر قیامت د جنت د دروازې پورې هېڅ یو مشکل نشته. هغه دغه 3 خبرې دي. رضیت بالله ربا، زه په دې راضي یم چې زما رب دی الله، او زه راضي یم په دې چې زما دین چې دی هغه اسلام دی، او زه په دې راضي یم چې زما نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی. من ربک وما دینک ومن نبیک؟ تاسو ستاسو رب څه دی، ستا دین څه دی، او ستاسو نبی چې دی هغه څوک؟ دا 3 خبرې به جواب ورکوو. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر عظیم شخص، دومره لوړ عظمت الله ورکړی و عاجزانو، هسې موږ پر ځانو باندې د ده نوم ایښی دی، د عمر نوم. عمر ډېر د الله رسول فرمایي چې وای چې کله ته پر یوه لاره را روان یې، شیطان هم پر دا لاره شیطان دا لاره پرېږدي، وایي چې ته را روان یې زه نسم درتللی. نو شیطان په سترګو لیدل کېږي نه، خو د هغه باوجوده دا شیطان له چا بیرېدی؟ له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی. له چا؟ هغه روایت پکې راځي. یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یو جن سره، حیات صحابه مولوي صاحب لیکلي دي، د یو جن سره کشتي چې د هغه وکړله، کشتي ورسره وکړله، غیږ چې کوم بلل کېږي، 2 او 3 وارې ګزار کوي، 2 او 3 وارې ګزار کوي. بیا چې لاسونه وکتل، لاسونه یو رقم بل رقم، د خولې لاړې او شی. حضرت عمر فاروق پوښتنه جنې وکړه څوک یې، څنګه خبره ده؟ هغه زه جن یم، زه پیره یم. یو ورځ ما ویلې ما پیرانانو 50,000 روپۍ راوړې، انو خلکو اسمان پر، انو مولوي صاحب له پیرانان راغلي وان. پیرانان به څه یې، کیسه به څه یې، چانده به څه یې، ولې مې خانه خرابه ده، د پیرانانو څه مې خدایان جوړ کړي دي، نعوذ بالله، د پیرانانو څه مې فرشتې جوړې کړي دي. هېڅ یو شی نشته، بس یو مخلوق دی په سترګو لیدل کېږي نه، یو مخلوق دی په سترګو لیدل کېږي نه، هېڅ نور مشکل نشته پکې. انو مولوي صاحب تاله دا بله چا ویلې؟ ول دا اوس ول غټې خبرې شروع کړي. څنګه غټې خبرې؟ ول پیرانانو، ما ورته ول پیرانانو په خپلو کې سره ویل دا مولوي صاحب ډېر غټ سړی دی. ولې؟ مال دی په ټولو ماله 50,000 روپۍ راوړې، په ټولو ما یوازې به درته 50,000 روپۍ ورکړي. نو زما خبرې به کوي، ستا هغه زه پر چیش وکړم. ستا پلار به لا زما خبره کوي چې په انسانانو کې یوه سړي و موږ ته 50,000 روپۍ راکړي او موږ په ټولو 50,000 ورستولي وای. خو زما د غیرت کیسې به کوي. نو خانه خو ستا خرابه ده، نه تور پیژنې نه سپین پیژنې. حضرت عمر فاروق فرمایي ما دا جن 3 واره راګزار کړي. بیا ما پوښتنه جنې وکړه، په چیش باندې تی لرې کېږي، په چیش باندې تی د انسان سره جلا کېږي؟ ولا آیت الکرسي چې څوک ډېره وایي. کم سړی آیت الکرسي وایي؟ بس موږ طاقت نه لرو چې موږ هغه ته ځان ور ورسوو، هېڅ په موږ کې بیا توان نه وي چې موږ په هغه باندې کار ولرو. نو بس د پیرانانو څخه د خدایه نه بیریږي، له جهنمه نه بیریږي، له پل صراطه نه بیریږي، له قبره نه بیریږي، له چیشه له جنه بیریږي. اوس سړیه کاتی به یې ملا نه لیدلی چې پیرانانو نیولی، نه به مې لیدلی، وایي ملا خو به مې نه لیدلی تر اوسه، او ته هلته روز پر تړو پراته یاست. هغه وجه دا ده چې تا و ده ته په دومره لوی فکر وکتل، که پېژې چې هلکه پیری رالی، هېڅ پیری میری نه چلېږي. یو غزني والا ویلې، هغه سرتور ووتی د باندې، چا ورته ویلې ول جنات یې داسې نه یې خولۍ، هغه ول جنات په څه څه په ما کار لري، جنات په ما ګر څه کار دی؟
زما سره څه کار دی د جناتو؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا پیری راگزار کوي، یو واره نه 3 واره. څنګه راگزار کوي؟ اوس بیا پریشان سي علي نو دا قول بل خبره وکړه، دا په دې وکړه چې ازما خبره پکې د ښکارا کوم چې دا به منی دا ازما غو مر سره ومني کني نو خنه منی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علی السلام وای عمر دی وای ها وای ته خورا غشتله خورا غټ خبریم کوي خورا ګرځ دي خبر دا ما چې به خبره رااله ول یا رسول الله اجازه راکې ول چې شي اجازه درکم ول دای می سیټ ته کړه وای دا سر مر پر کړه نو ولې نو دا بیا د بیم کې ګستاخیم کې بعد خبره هم دی اوس دون نه یا بعد خبره سي څوک وجنه نه یا رسول الله نو ستا بیا د بیچ وکی به خزنه پرېږدم نو زه قطعا نه پرېږدم. نو یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عمر خورا دلاور خورا شجاع خورا زورور یې په قبر کې به څه کوي؟ په قبر کې دا حیات صحابه مولوي صاحب ان شاء الله را نقل کړي دي. حضرت عمر فاروق ورته ویلي ول یا رسول الله نو زه به په قبر کې د غیم لکه داوود چې یم داوود چې زه څه یم په اوښ کې په اواز او بالکل دغسې بالکل ده ورته ویل یا رسول الله نو بیا ان شاء الله العزیز مشکل نشته، هېڅ مشکل نشته. قاضي حمیدالله جان صاحب رحمه الله وفرمایل هغه ویلی حضرت عمر فاروق ورته ویل یا رسول الله یوه پښه به په قبر کې دویمه به د جنت په دروازه کې هېڅ مشکل نشته که زه دغسې یم. خیر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو. چې ولاړ سو جبرائیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو تا خبرې سره وکړې و خبرې مر سره وکړې څه مجلس مر سره وکړي وای الله فرمایي جبرائیل امین علیه السلام وای و یا رسول الله الله فرمایي چې کله عمر وفات سي رضی الله تعالی عنہ چې کله عمر وفات سي وفات ډېر ټیم پاته دی پیغمبر علیه السلام مبارک ژوندی دی ابوبکر صدیق ژوندی دی بیا د خلافت راتلی هغه بیخي ډېر 12 کاله پاته دي. نو دی چې کله په قبر کې کښېږدي نو به دا 2 ملایکې راشي چې من ربک ستا رب دی ورته وایي زما رب خو نو الله دی. بیا به حضرت عمر فاروق د دې 2 ملایکو څخه پوښتنه وکړي ستاسو رب څوک دی؟ هغه وایي زموږ رب هم الله دی. بیا به ملایکې پوښتنه چې وکړي چې ستا دین ما دین اسلام ولې زما دین خو اسلام و. حضرت عمر فاروق په پوښتنه ځینې وکړي ستی دین څه و؟ او زموږ هم اسلام دی. بیا به هغه پوښتنې ځینې وکړي ملایکې چې ستا نبي دی به ورته وایي زما نبي محمد رسول الله ولو محمد رسول الله. دی به پوښتنه ځینې وکړي عمر فاروق له ملایکو څخه چې ستاسو نبي څوک او زموږ نبي محمد رسول الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته جبرائیل امین علیه السلام ویلې ول دا ملایکې به د قبر په کونج کې ودرېږي دا څوک راغلی زموږ څه پوښتنې کوي؟ پوښتنه خالي ملایکې کوي، ملایکه راځي له مړي پوښتنه کوي، مړی اجازه نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ته جبرائیل امین علیه السلام ویلې ول په قبر کې چې کومې پوښتنې ملایکې کوي هغه به له ملایکو حضرت عمر فاروق کوي. ورته وایي به ستا رب ستا دین ستا نبي څوک ولو؟ سبحان الله څومره لوړ عظمت الله ورکړی و. نو ما درته ویل په قبر کې به دا 3 پوښتنې له ما او تا څخه کول کېږي ستا رب ستا دین ستا نبي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. موږ په دې باندې راضي یو.